طالبانو که د جیټ طیارو بمبار کړی نو بیا ضیا مسعود په پاکستان کې د قومنده باغه ورکړي وي، د پارلمان رئیس پاکستان کې د قومنده باغه ورکړي وي. دوی د پاکستان معزز میلمانه هغه وخت ثابت شول چې کله طالبان کابل ته راځي دوی په تیاري کې ځي پاکستان هیواد کې کوزیږي او د عیسی مشر د سفارش دپاره رالیږي. دا منطق نه مني. دوی مخکې تنها پاکستان نه د ټولو هیوادونو استخباراتو د افغانانو د زجر او د سکنجې دپاره دوی کار کړی ده. دا منطقي نه ده چې یو څوک دی وایي په هلمند باندې چې د طالبانو چې هلمند نه رانیول له قنداره نیول تر کابله پورې دا ټول سیمې ونیول دلته چېرته بمبار طالبه کوم چورلکه درلودله طالبان راځي پاکستانیان له اسلام آباده په پنجشیر باندې بمبار کوي. دوی د ثابته کې ده چې اول خو پاکستاني تیروز دا کامل نه ردوم چې دوی بمبار نه ده کړی او نه بمبار شوی نه په پنجشیر کې هغسې جنګ شوی چې دوی انځور وړاندې کوي ورانه نه ده شوی بازار نه ده وران شوی د چا دکان نه ده چور شوی. څنګه چې کابل پر امن فتح شو راغلل طالبان پنجشیر کمربندو کې دوی مقاومت وکړ نور څه کله په کمربندونه مات شول دوی وتښتېد او دوی دې وشرمېږي چې اوس هم د پاکستاني الزام په طالب لګوي. د دوی ټول لنډغر په اسلام آباد کې ناست دي له دې هیواد نه تېښته وکړه هغه که د حزب وحدت مشر ده چې بدماشان به په دې هیواد کې په افغانانو کوه د دوی هغه کلیزې دغه اژدای ثور چې ده چې اژدای ثور ده که چې 2 ورځې پاتې ده یعنې د کابل ښاریان دا اوس دومره خوشحاله دي چې شکر چې هغه وخت نسته خلک په موټر ووهه په برشو ووهه ډزې پرې باندې وکړه هغه وختونه نور لاړل. دلته به نظام حاکم وي نظام د ټولو دپاره یو شی ده. پنجشیر د افغانستان خاوره ده په دې خاوره باندې طالبانو اوله ویلو چې که د موږ زرګونه خلک پرې باندې قرباني کېږي موږ دې ته تیار یو. حاکمیت د نظام داسې نه راځي چې ته به ماته د زور ښیې او ماته 10% حکومت به له طالب نه غواړې نه طالب د چا بدماشي مني. امریکایانو تر وروستۍ شېبې د کابل په هوایي میدان کې رابطې له مشرانو سره کولې چې موږ ته وخت لږ جای بالاخره تاسو ولیدل چې هماغه کومه نیټه چې ورته ټاکل شوی د دوی وروستی پرواز چې کېده زه هلته موجود وم ټول طالبان خپل رب ته په سجده شو چې یو د سرطان دانه ختمه شوه دویم پنجشیر و هغه هم خلاصه کړ.